اسکی روغ زړه والا نه روغ زړه والا هغه د خپل وخت ډیر خیال ساتي انتهایی خیال ساتي او په دې کې بخیلی په دې باب کې ځکه چې نه غواړي چې دا وخت ضایع شي او نن سبا چې خلک په دې وخت کې څومره تاوانیان دي کنه ته پوښې ما کوه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مشهور حدیث دی په صحیح بخاری کې شته او نور کتابونو کې هم دي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دوه نعمتونه دي چې خلک د هغې په باره کې په دوکه کې پراته دي په تاوان کې پراته دي د نعمتونو قدر یې نه دی کړی الصحه والفراغ روغ بدن او فارغ وخت د دې وخت نه فایده اخیستل غواړي د یو منټ پسې به ژاړي ورب الکعبه په دې یو منټ پسې به ارمانو کې دې نه فایده واخلي د قبرونو والا که چېرته خبرې کولی شوې دونې تپوس کړی که دوی یو سیکنډ غواړي یو سیکنډ بس دا قبرونو والا یو سیکنډ غواړي چې دوی پکې صرف یو پیر استغفر الله وایي دوی پکې یو پیر سبحان الله وایي او ته په ګینټو ناسې فیسبوک ته په ځان دې زړه نه سوځي ته په ګینټو ناسې یوټیوب ته ته په ګینټو ناسې خبرونو ته ته په ګینټو ناسې ګیمونو ته ته په ګینټو ګرځې په بازارونو کې ته په ګینټو ګرځې په باغچو په پروګرامونو کې نه د قرآن تلاوت شته نه درس او تدریس شته نه ذکر او اذکار شته نه منځونه شته نه جړاګانې شته نه دعاګانې شته نه د دنیا دپاره پکې څه کار شي بس پکې دنیا دپاره هم څه کار نه کوي نو نه د دنیا شي او نه د دین شي او بعضو خپل ټول وخت دنیا له ورکړی دین ته بالکل یې هېر دی دا هم په تاوان کې دی خپل وخت قدر کوئ جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي نو الله د طرف نه به ورته امر وشي کلو واشربو هنیئا خورئ او څکئ مزیدار په خوشحالۍ سره ولې بما اسلفتم فی الایام الخالیه دا هغه اعمالو د لاسه چې تاسو کړي دي په تیرو ورځو کې فی الایام الخالیه تیر شوي ورځې مطلب دی چې تاسو د خپل وخت نه فایده اخیستې وه هغه وخت هم قیمتي کړی نو د هغې په بدله کې نن د جنت دا نعمتونه خورئ او د دې نه فایده اخلئ خورئ اوس کوئ نو د دې وخت به ګورئ تپوس کړي دا وخت مه ضایع کوئ ګورئ یو سیکنډ یو منټ دا ګوره معمولی خبره نه او دا بیا راځي هم نه دا بیا نه راځي دا ژوند ټول په دغه کې تېر شي د زړه دې درزات هم چې ته سوچ کړی که نه د زړه د دړکن چې دی د درز چې کوي دا درزه دا دړکن د زړه ده او دا زړه چې ټوپ وي دیم په اصل کې تاله دا پیغام در کوي دا ژوند ټول دقه شان په سیکنډونو او منټونو کې تېرېږي دلته چې ستا زړه درز کوي هلته سیکنډ وموړي ستن د ګړۍ ولاړه ده که روانه دقه د زړه دا درزه د وخت تېرېده دي او د وخت دا تېرېده دا لویه خبره ده ځکه چې یا به دا وخت ته د الله په بندګۍ کې تېر کړي یا به دې د هغه په نافرمانۍ کې تېر کړي هر حال کې خو تا نه به تپوس کی او بیا نتیجې ته هم ځان بیا تیار ساته نو وخت مه ضایع کوئ څو نښې شوې 10 11 نښه دا ده